تر زامنو دا ګرځه سړي اختر ته تیاری کړې ده. السلام علیکم، زیم امیر کندوزی او تاسو ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم. او تاسو ګورئ افغان ډرون ویلوګ. که چیرې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن هم ووهئ چې هره نوې ویډیو تاسو ته اول تر اوله راشي. کندوز ولایت څومره پرمختګ کړی، راځئ ملګرو دا ویډیو سر تر اخره زموږ سره وګورئ. لوی اختر دوهمه ورځ مو هم مبارک شه. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته درښایم چې د اختر په دوهمه ورځ څومره رش و کش و. دا ویډیو به تاسو حیران کړي. دا خوشحالي دی الله تل لري. الحمدلله، شکر دی چې خپل په وطن کې سر اوچت ګرځو. تاسو به هم حیران یاست چې دا څومره موټر ولاړ دی او دا په څه وجه ولاړ دی. دوهمه ورځ د اختر ده نو رش و کش خامخا جوړیږي. بس ځینې یاران دوستان روان دي تخار ولایت ته، بس ځینې روان دي مزار شریف ته. نو داسې ډېر ولایتونه دي د کندوز سره چې هر سړی خپل چکر لازي نو خپل د زړه د خوشحالتیا لپاره ځي. مابین کې موږ د کندوز نه د کابل ویډیو هم کړې ده چې هلته ځینې ملګري موږ لرو چې خصوصا د دا ویډیو لپاره موږ ته ویډیو د اختر د دوهمې ورځې راواستول. نو موږ د دې سره هم ټچ کړه چې تاسو د کندوز ولایت او د کابل جان ولایت ویډیو دواړه وګورئ را سره. دا د اختر نه یوه ورځې مخکې ویډیو ده. تاسو وینئ ماشاءالله څومره رش دی په بازار کې چې د پیاده رو لاره هم نشته. په ډېره سخته د دې رش نه موږ راووتلو. نو راځئ ملګرو بېرته د اختر اولې نه دوهمې ورځې ته راسو چې د موټرو څومره بیروبار دی. په دې رش کې موږ بند پاته وو. په دې کې کم از کم 4 ساعته ولګېدل چې موږ خالي د ولي چوک نه د بلیسار چوکه پورې موټر پارک کړو.